بسم الله الرحمن الرحیم. د مانګو ډي پي د درسونو په ادامه باندې راځو. نن موږ په مانګو ډي پي کې په دې غږیږو چې څنګه ډاکومنټ ریډ کو. په تېرو درسونو کې موږ په دې وپوهېدلو چې څنګه ډاکومنټ انزرټ کو، اپډیټ کو، ډیلیټ کو. نن به په دې غږیږو څنګه ډاکومنټ ریډ کو. د مانګو ډي پي کې د ډاکومنټ د ریډ کېدلو لپاره دوه میتود نه کار اخلو. یو فایند ون ده، بل موږ سره چې ده فایند ده. فایند ون موږ ته یو ډاکومنټ راخلي، سلیکټ کوي، انتخاب کوي. یعنی د فایند ون په واسطه موږ یو ډاکومنټ راخیستلی سو، ریډ کولی سو. او د فایند په واسطه موږ کولی شو څو دانې ډاکومنټونه چې کو ریډ کو. طریقه کار یا سینټکس سره کم ده. نو اول به موږ ډي بي لیکو، هغې نه بعد به موږ د کلیکشن نوم به ورکوو، هغې نه بعد به موږ ډاټ فایند لیکو. نو دا موږ په تېرو ویډیوګانو کې ډېر استفاده کړی ده چې موږ ډاکومنټونه سلیکټ کوو، له دې نه استفاده کوو. خو کولی سو دلته موږ کیوري هم پاس کو، داسې فلټر پاس کو چې مثلا زه وایم نوم یې احمد اوسېږي، یا پروینس یې کندهار اوسېږي، یا ادرس یې مثلا کندوز اوسېږي. نو دلته خپل فیلډ او ویلیو هم ورکولی سو. نو که چیرې فایند ولیکو نو دا موږ ته ډېر ډاکومنټونه راواخلي، او که چیرې موږ فایند ون ولیکو نو دا به موږ ته یو دانه ډاکومنټ راخلي. نو په دې موږ وپوهېدلو چې مانګو ډي بي کې چې ډاکومنټ سلیکټ کوو یا موږ فایند ریډ کوو، نو لیکو ډي بي د کلیکشن نوم، لکه مثلا سټوډنټس، ټیچرز، یا هر کلیکشن نوم هم چې ورکړی، ډاټ فایند. که چیرې موږ قوسونو کې بغیر ساده داسې قوسونه واچو نو دا به ټول راخلي، او که چیرې موږ داسې خپله کیوري یا فلټر پاس کړو، د هغه فلټر په اساس راخلي. خو فایند موږ ته ډېر ډاکومنټونه راخلي، فایند ون موږ ته یو ډاکومنټ راخلي. نو په دې باندې پوه سو. رابسو دا به عملا کار کو. د عملی کار کولو لپاره زه داسې کومه چې دلته مانګو ډي بي کامپس ته راغلی یم، او په مانګو ډي بي کامپس کې ما دلته اوپن مانګو ډي بي شیل باندې کلیک کړی ده. نو ما په تېرو ویډیوګانو کې مانګو ډي بي کامپس تشریح کړی وو، څنګه موږ کنیکټ سو ورسره، کنیکشن برقرار کو. نو زه راځم اوپن مانګو ډي بي شیل باندې کلیک کوم، او دلته به ماته دا اوپن سي. شاید تاسو ته داسې رانسي شو ډي بي اس کلیک کوئ، خو زه به یوز کمه همدا خان په نوم ډیټابیس زه یوز کم. ما ته وایي الریډي ان ډي بي خان ته اوس مخکې له مخکې په دې خان ډیټابیس کې موجود دي. زه به راسم ورته وایم شو کلیکشنونه ماته شو که. نو موږ ته ګوره سټوډنټس په نوم کلیکشن ده. نو زه غواړم د سټوډنټس په نوم کلیکشن دا ډاکومنټ ریډ کمه، یعنی سلیکټ یې کم. نو هغې لپاره به ولیکو چې ډي بي ډاټ سټوډنټس، یعنی ډي بي ډاټ سټوډنټس. په دې معنی چې ډي بي به لیکو، د خپل د کلیکشن نوم لیکو. که تاسې مثلا ټیچر یا هر کلیکشن نوم هم چې ورکړی، هغې نه بعد به ولیکئ چې فایند. نو که چیرې دا فایند ولیکم، دا قوسونه چې کمه او دلته انټر کم، نو ګورئ موږ سره به دا څه ډاکومنټ چې دي موږ سره دا به ټول شي کې سلیکټ کړي. نو را به سم زه به ولیکم سی ایل اس، دا به پاک کم، بیرته به راسو سر ته. نو اوس زه غواړم داسې وکړمه چې هغه ډاکومنټونه سلیکټ کړم چې ما دا ادرس یې د کندهار اوسېږي. نو به لیکم ډي بي ډاټ سټوډنټس، یعنی ډي بي ډاټ د کلیکشن نوم. هغې نه بعد به فایند ولیکو. فایند مو چې ولیکه په دې قوسونو کې به په د زه به راسم نوټ پټ کې به دا ولیکو، بیا بلته به یې پیسټ کوو. ښه، زه به راسمه دلته به نوټ پټ خلاص کړم. نو به لیکو ډي بي ډاټ سټوډنټس ډاټ فایند. فایند نه بعد به دلته موږ فلټر کارو، کیوري کارو. نو دلته به داسې کار وکړو په دې قوسونو کې. زه ورته وایم چې ادرس یې موږ سره څه شی دی، د کندهار اوسېږي، کندهار په دې شکل کې. نو دا به زه کنټرول سی کاپي کړم، او دلته به چی کړم، دا به زه پاک کړم، او دلته به کنټرول وی کړم، انټر.
نو ګوره موږ سره د کندهار په نوم څوک نسته، بیا به زه وګورم چې ما سره څوک څه که نسته. db.student.find دا ریکارډونه به زه ورې وګورم ډاکومنټ یې. نو ګورې موږ سره د کندهار په نوم څوک نسته، ځکه یې راوانه اخیسته. نو زه به کندوز والا سرچ کړم. نو دا به زه داسې وکړم وبلیکم کندوز په دې شکل کې. کنټرول سی کاپي، دا به دا CLS ولیکم، دا ترمینل موږ سره پاس سی او کنټرول وی ولیکم. db.students.find ها په دې شکل کې کندوز ما دواړه یو ورکړي. دلته به یو ولیکم دا شکل. ښه زه CLS بیا لیکم. نو مخکې زه کله پیدا کړم چې ما کندوز څه نه لیکول. نو که زه ولیکم db.student.find او دلته ما فلټر کارولی چې د هغه ډاکومنټونه موږ ته سلیکټ کا یا ریډ کا موږ ته چې ادرس د کندوز اوسېږي. نو که زه راسم ګوره موږ ته وایي عمر وایي دا د کندوز ده، دا فقط یو ډاکومنټ موږ ته چې د کندوز هغه یې ما ته سلیکټ کړه. نو زه بیا دا کنټرول وی کوم، دلته لیکم چې ما سره د کابل اوسېږي. نو ګوري د کابل موږ سره یو نفر ده، هغه یې راواخیسته. نو که زه مثلا زه یو نفر په بل ریکارډ به اضافه کړم چې د کابل وي، دلته به راسم دا insert1 به استفاده کو، فقط دا نوم به تغییر کړم، مثلا وبلیکم شیروالي. کنټرول سی او دا به دلته پیسټ کړم CLS چې دا موږ سره ډیټا لږ ډېره سي د هرات. ښه نو موږ سره دا اضافه سو مخکې. نو زه راسمه اوس زه داسې لیکمه ورته ما ته هغه نفر سلیکټ کا چې ادرس یې د هرات اوسېږي، ادرس یې چی د هرات. نو ګوره څه نفر چې موږ سره د هرات وي هغه به موږ ته چی کي انتخاب کی. نو ګوري دو نفر د هرات دی وای علي او بل چي شیروالي. نو دا دو نفر د هرات موږ ته سلیکټ کړ. یعنی db.student.find باندې موږ پوسو. اوس وایم هغه نوم ما ته سلیکټ کا، هغه نفر ما ته سلیکټ کا چې نوم یې احمد اوسېږي. نو زه لیکم db.students.find او په دې قوسو کې زه ورته چی لیکم، دې قوسو کې زه ورته لیکم چې نیم موږ سره احمد اوسېږي په دې شکل کې. نو ګوره احمد موږ ته فقط سلیکټ کړه. زه وایم چې نه نوم یې موږ سره شیروالي هغه انتخاب کا. نو ولیکم db.student.find او دلته به قوسو کې موږ سره ولیکو نیم یې موږ سره شي شیر ولی په دې شکل کې. ځکه راسمه دلته شیروالي کې ما ایس غټ لیکلی، دلته هم باید غټ ولیکم شیروالي. نو ګورې موږ سره شیروالي په نوم دو نفر دي، یو شیروالي د کابل ده او یو شیروالي د چی ده هرات ده. نو دواړه انتخاب کړم. اوس دویم ما ته دا یو نفر دی فقط سلیکټ کی. نو موږ وویل چې find one استفاده کوو، چې استفاده کوو find one. نو که زه راسم find one موږ ته هغه اولنی موږ ته چې د کابل و شیروالي هغه انتخاب کوو. نو په دې پوه شو چې find one موږ ته یو ډاکومنټ انتخابوي او find موږ ته ډېر ډاکومنټونه انتخابوي. نو په find باندې به پوه شوي یاست چې موږ په MongoDB کې ډاکومنټونه ریډ کوو، سلیکټ کوو د find one او د find په اساس موږ چې کوو سلیکټ کوو. بل درس موږ سره MongoDB کې find with projection ده. موږ چې کله MongoDB کې find استفاده کوو DB د کلیکشن نوم .find هم لیکه او دلته موږ یو فلټر کاروو خو هغې ته موږ کیوري ویلې، چې ویلې کیوري ویلې. کولی سو موږ بل قوس هم استفاده کوو د کامې په اساس، هغې ته بیا موږ پروجیکشن وایي. پروجیکشن په دې معنا پروجیکشن نه مطلب دا ده چې موږ کم فیلډونه شو کو، کم فیلډونه موږ راواخلو. زه اوس وایم مثلا ما ته دا سټوډنټان ټول سلیکټ کا، انتخاب یې کا، ریډ یې کا، خو فقط نوم او ادرس راواخله.
نو دلته موږ پروجیکشن استفاده کوو چې نوم د نیم فیلډ راواخله او بل موږ سره د ادرس فیلډ راواخله. نو کم فیلډونه چې موږ واړو راواخلو کم راوانخلو نو هغې لپاره موږ پروجیکشن استفاده کوو. نو کم فیلډ چې راخلو مثلا نوم راخلم نوم به یو کو، ادرس راخلم ادرس به یو کو، مثلا آی ډي نه راخلم آی ډي به صفر کوو. نو کم فیلډ چې نه راخلي هغه به چی کوئ صفر کوئ. نو دا د پروجیکشن لومړنۍ طریقه ده. پروجیکشن موږ په دوه طریقو کولای شو. بله طریقه په دې شکل کې ده ډي بي د کلیکشن نوم ډاټ فایند ډاټ پروجیکشن. دا پروجیکشن اخر کې لیکلای شو. بیا هغه طریقه ده مثلا نوم راخلم نیم راخلم نیم یو کو، ادرس یو، مثلا آی ډي نه راخلم آی ډي به صفر کو. نو پروجیکشن دې لپاره استفاده کیږي چې موږ کم فیلډونه شو کو کم فیلډونه شو نه کو. نو را بسم بیا هم منګو ډي بي کمپاس ته CLS په ولیکم دا موږ سره پاک شي. زه وایم سټوډنټان ټول راواخله خو نوم او چې راواخله نوم او ادرس راواخله. نو به لیکم db.students.find کا. ښه فلټر کاروئ او که نه کاروئ. مثلا زه وایم نوم احمدي یا د بغلان اوسېږي یا د کندوز هغه بله خبر. خو دلته م کولی مثلا زه فلټر نه کاروم مثلا فعلا یعنی شرط نه ورکوم کیوري نه لیکم خو پروجیکشن ورکوم ورته وایم نیم راواخله نیم یو کا کاما ادرس راواخله ادرس یو کا. نو که زه راسم انټر کما نو ګورې موږ سره فقط نوم او ادرس راواخله خو یو شی د آی ډي هم راخیستی ده. زه اوس وایم آی ډي نه راخلم آی ډي نه راخلم نو موږ وویل چې آی ډي به موږ صفر کوو. زه ورته وایم db.students.find موږ ته دا سټوډنټان فایند کا. اول موږ وویل چې کیوري ورکوو نو زه کیوري اوس نه ورکوم. نو کیوري کې موږ ویل چې موږ یو شرط ورکوو چې مثلا د باغلان راواخله یا د نوم احمدي یا ایج شلي. اوس پروجیکشن ورکوم ورته وایم نیم یو کا نیم راواخله ادرس یې راواخله ادرس یو. اوس آی ډي نه راخلم آی ډي به زه چی کمه آی ډي به زه صفر کمه. نو په دې باندې پوه شولو. نو زه به دا کنټرول سی کاپي کمه او دلته به زه چی کمه دا پیسټ کمه. ها پیسټ نسو خیر دلته به زه دلته به بیا ترشی کم. اولنی دا قوسونه چې ورکو دا موږ سره کیوري ده. دا دوم قوسونه موږ ویل دا دوه قوسونه پروجیکشن دي. زه ورته وایم نیم راواخله نیم یو او بل مثلا ایج راواخله ایج هم یو یا مثلا ادرس راخلو ادرس هم چی یو. اوس آی ډي نه راخیستل غواړم نو آی ډي ولیکم آی ډي صفر نو دا موږ سره آی ډي به نه راخلي. دا پروجیکشن سو پروجیکشن باندې پوه شو. نو که زه انټر کوم نو ګوره موږ سره نیم ادرس ګوره د هر یو نیم او ادرس راواخیستل نیم او ادرس راواخیستل نیم او ادرس راواخیستل. اوس زه غواړم نه فقط نوم او فقط هغه نفر سلیکټ کړه چې د کابل اوسېږي خو فقط نوم یې راواخله او عمر یې راواخله. زه به CLS ولیکم دا پاک شي. نو مثال ما داسې ورکړه زه وایم هغه نفر هغه سټوډنټان ما ته ریډ کا سلیکټ کا چې د کابل اوسېږي خو ما ته نوم راواخله او عمر یې راواخله. نو زه به ولیکم db.students.find. دلته به اول موږ کیوري لیکو. نو کیوري موږ داسې چې ادرس چی ادرس کابل د کابل راواخله. دوم پروجیکشن ورکو خو ما ویل چې د کابل راواخله خو نوم یې راواخله او عمر یې راواخله. نو زه ورته وایم نیم یو او ایج هم یو او آی ډي یې مه راخله. نو آی ډي زه به داسې ولیکم آی ډي صفر که. نو که زه راسمه انټر کمه نو ګورې ما ته یو نفر چې د کابل و هغه راواخیست په دې شکل کې. نو په دې باندې پوه شولو چې موږ پروجیکشن څنګه استفاده کوو. بله طریقه ما ویلې وه چې پروجیکشن بل رقم هم لیکای شو. نو فایند به ولیکو دلته فلټر کیوري لیکای چې یو کیوري لیکي او که نه لیکي خو زه کیوري اوس فعلا نه لیکم یعنې شرط نه ورکوم. دلته ولیکو چې پروجیکشن او دلته قوسونو کې به ورته ولیکو چې آی نیم راواخله نیم یو کاما آی ډي بل ایج راواخله ایج هم یو که. نو که زه راسم انټر کړم دلته قوسو کې ما ونه لیکه اوس انټر کو ګوره بیا موږ سره کار وکړه. نو په دې باندې پوه شولو. نو که زه راسم دا CLS کا یعنې
په دې شکل کې پروجیکشن موږ داسې هم لیکلی شو زړه هم هغه طریقه استفاده کوئ او که دا طریقه استفاده کوئ راځو نور وړاندې هم ځو پکې بل موږ سره فایند ویت کاونټ ریکارډ ده څنګه موږ د ډاکومنټونو تعداد پیدا کو نو ډي بي د کلیکشن نوم فایند او کاونټ ولیکو نو زه به راسم بیرته اوس زه غواړم دا ما سره څو ډاکومنټ موجود دي په سټوډنټ کې نو ولیکم ډي بي ډاټ سټوډنټس سټوډنټ ډاټ فایند او دا قوسونه او ډاټ کاونټ ولیکو ډاټ کاونټ نو ګوره موږ سره شپږ دانې دی وای شپږ دانه را یعنی دا موږ سره تعداد ریټورن کوي خو زه وایم ما ته هغه نفر تعداد راواخلسې ادرس دی هرات اوسېږي نو دلته به کیوري ولیکو دا کیوري په دې قوسونو کې نو ادرس ورته هم ادرس چی هرات دی نو ګوره وای د هرات موږ سره 2 نفر دي زه وایم د هغه نفر تعداد راواخلسې نوم یې احمدي نو ولیکو نوم یې احمد نو احمد وای موږ سره 1 نفر نو په دې باندې پوسلو چې څنګه تعداد پیدا بل منګو ډي بي کې موږ څنګه ډاکومنټ سورت کو دا ډاکومنټ چې موږ انتخاب کوله دا موږ سره سورت نه راخستل کېده زه وایم سورت کم مثلا د نوم په اساس د ادرس په اساس یا د عمر په اساس سورت کم نو هغې لپاره منګو ډي بي کې ډي بي د کلیکشن نوم ډاټ فایند اخر کې سورت لیکو دلته دا د چیش په اساس چې موږ سورت کوو هغه به لیکو مثلا د نوم په اساس نیم به یو لیکو که د ایج په اساس ایج یو به لیکو نو که چیرې موږ دا یو ولیکو دا به موږ سره اسنډینګ سورت کوي یعنی ا نه زیډه پورې سورت کوي او که چیرې غواړو ډسنډینګ آرډر سورت وکړو یعنی سرچپه زیډ نه ا ته نو هغې لپاره به چې لیکو منفي یو لیکو رابسو دا به مې کار کوو زه لیکم ډي بي ډاټ سټوډنټس ډاټ فایند او ډاټ سورت او دلته به زه ولیکم چې نیم یو دا د نوم په اساس سورت کا نو ګوره ما ته کم نفر اول راواخیستل اول یې علي راواخیسته بیا یې فاطمه راواخیستله بیا یې عمر راواخیسته بیا یې شیروالي راواخیسته بیا یې شیروالي راواخیسته بیا یې احمد راواخیسته نو دا یې په دې شکل کې راواخیستل دا احمد یې ځکه اخر کې راواخیستل دا موږ سره په کوچنیو تورو لیکل سوی ده نو که زه راسمه اوس غواړم دا سرچپه صورت وکړم نو CLS به ولیکو دلته به ولیکو چې دا به منفي یو کو چې کو منفي یو ډي بي ډاټ سټوډنټ ډاټ فایند ډاټ سورت نیم به چې کو منفي یو کو نو که زه راسمه دا به موږ سره سرچپه صورت وکړي نو په دې شکل کې ګوره نو په دې باندې چې څو پوسل اوس زه د عمر په اساس صورت کول غواړم دلته به چې لیکو ایج او ایج به چې کو یو بکو نو ګوره موږ سره عمر په اساس کوم عمر چې وړاکای دا غیر اول کې راواخیست ځکه اسنډینګ سورت کوي نو زه غواړم دا ډسنډینګ سورت ولیکم دا به CLS کو او دا ایج به چې کوم منفي یو نو ګوره ډي بي ډاټ سټوډنټ ډاټ فایند ډاټ په دې شکل کې ما دا ولیکم که زه راسمه نو ګورې موږ سره دا ډسنډینګ سورت نو په دې باندې هم پوسل راځو بله مهمه موضوع په منګو ډي بي کې چې باید موږ زده کوو لیمټ ده زه غواړم مثلا 3 نفره محدودیت وضع کوم فقط 3 نفره سلیکټ کېدل غواړم ریټ کول غواړم نو هغې لپاره موږ ډي بي کې ډي بي د کلیکشن نوم فایند لیمټ دلته تعداد تعینوو که 3 ولیکه ماته به 3 راخلي په دې کې موږ کولی شو سکیپ هم کار کو سکیپ په دې معنی چې دا 3 ریکارډه لومړني سکیپ کا دلته زه 3 ولیکم په دې معنی چې دا 3 دانې راواخله ماته که زه 4 ولیکم په دې معنی 4 دانې راواخله خو سکیپ که 3 ولیکم په دې معنی چې 3 راواخله خو کم راواخله 4م 5م او 6م راواخله یعنی اولینی 3 دانې سکیپ کا که زه 6 ولیکم په دې معنی چې دا موږ سره 6 دانې سکیپ کا لومړني 6 دانې سکیپ کا خو 3 دانې نور راواخله و 8 9 په دې باندې پوه سوی که زه دلته 4 ولیکم او دلته 5 ولیکم په دې معنی چې لومړني 5 دانې سکیپ که خو 4 دانې راواخله نو راځو کار به کوو نو زه به دلته CLS استفاده کوم اوس زه وایم ډي بي ډاټ سټوډنټس
ډاټ فایند او په دلته به ولیکو چې لیمټ څو دانې راواخله 2 دانې راواخله ګوره ماته 2 دانې لومړني 2 دانې راواخیستل خو زه ورته وایم 3 دانې 4 دانې به راخلي که زه ولیکم 1 دانه نو 1 دانه به ماته راخلي ګورې 1 دانې راواخیستل نو په دې باندې پوه شو بل موږ سره سکیپ ده زه لیکم 2 او دلته سکیپ لیکم 3 دا په دې معنی چې 2 دانې راواخله خو لومړني 3 دانې سکیپ کا یعنی 4 او 5 راواخله که زه دلته 4 ولیکم دا په دې معنی چې لومړني 4 دانې سکیپ کا 5 او 6 نفر راواخله که زه دا 3 کما په دې معنی چې لومړني 4 دانې سکیپ کا ماته 5 6 او 7 راواخله نو په دې باندې به پوه شوي اوسېږي نو ګورئ ځکه دا 2 دانې راواخیسته چې نور ریکارډونه نه وو که زه راسم دا 3 کما نو ګورئ موږ ته نور 3 دانې راواخیستل د لومړني 3 دانې سکیپ کړل نور 3 دانې راواخیستل نو په دې باندې هم پوه شو دا زموږ نننی درس تر بیا چې زه بله ویډیو ریکارډ کومه ښې چارې